بسم الله الرحمن الرحیم. نن خو ډیر زیات خوشاله یم چې د داسې یو ملګرو او ځوانانو ترڅنګ ولاړ یم چې په ډیر لوړ همت او ډیر لوړ استقامت سره د هغو ولسونو د خیر دپاره خپل قدمونه واغستل چې تقریبا د هسکې مینې ولسوالۍ د څو قریو څو کلي تر 1500 کورنیو پورې خلک له پاکو د څښلو اوبو بې برخې وو چې په باد باران ګلۍ او په ګرمۍ او په سختو دې پورې چې وړو ماشومانو به په تنقي وجودونو باندې لویې بوشکې راوړلې او د اوبو د څښاک اوبو سره مشت و ګریوان خو د هسکې مینې خیریه بنسټ ملګرو راوپتي لا په ډیرو کمو امکاناتو باندې د ډیر لرې ځای چې تقریبا 15000 متره چې 15 کیلومتره کیږي تر دغه ځای پورې نن هغه د پیپ د غځولو کار راورسېدلو او دغه کلي د څښاک د اوبو څخه برخمن شو. دغه ملګرو په ډیرو کمو امکاناتو چون چې ډیر زیات خیریه بنسټونه موسسات چې ډیر امکانات ډونران به لري خو ډیرو چون نه لرل د ولس پرمټ د همدغې ولس بچي چې په خارج میشتي دي د هغوی دوی پرمټ او په ډیر صداقت او رښتینولۍ باندې چې دوی دا پیل وکړلو نو الحمدلله نن د همغې د خیر د کار ثمره همغه ولسونه چې د دې نه بې برخې وو د څښاک د اوبو نه نن برخمن دي. نن موږ ګورو چې د دغې سیمې هغه ګلالي ماشومان چې په ډیر دغې سختۍ سره به یې اوبه راوړلې خو نن الحمدلله د دې ماشومانو په څیرو باندې موږ مسکا ګورو خندا ګورو په ډېرې خوښۍ باندې لګیا دي دغه خیر په کار کې برخه اخلي او دې ته خوشبین دي چې انشاءالله کور ته به یې د څښاک اوبه رارسي. نو بیا هم په د دغې ملګرو ډیره زیاته مننه قدردانۍ کوم د لوی خدای جل جلاله له درباره ورته د لا استقامت د لا همت غوښتونکی یم کور دې ودان وي په وجودونو په مالونو د برکتونه وي او له هغه بهرمیشتورونو دې ځانګړې مننه کور دې ودان وي په مټو دې برکت وي چې زموږ د دغې ملګرو ملا یې ور وتړله دا یې ناامیده نه کړل دا یې ناهیلي نه کړل انشاءالله چې د همدغه بهرمیشتو ملګرو ملاتړ او اخلاص وي دغه ملګري به لا غښتلي وي انشاءالله چې دغه پروژه دغه د خیر کار پای ته رسي او دغه تقریبا 1500 کورنۍ د څښاک د اوبو برخمنې کېږي دې به د یو نوي پلان سره راځي د نوي خیر کار سره به راځي او د ولس ته به نوی د خیر کال پیل کوي او دغه ولس به د هوساینې طرف ته د ارامۍ طرف ته بوځي. نو د مرسته کوونکو پلي کوونکو د ولسونو چې په دغه اشر کې برخه اخیستې په ګڼ تعداد کې نن موږ ګورو چې زموږ مشران ځوانان کمکي ماشومان سپین ږیري راوتي دي او د خپل کور دپاره د څښاک د اوبو د تېرېدو دپاره بیلچې او کولنګونه یې راغوستي کار کوي خولۍ تویي د ټولو ته د خدای لوی استقامت ورکړي خدای دې اجرونه ورکړي خیر دې وسي بیا هم د ټولو ملګرو کور ودان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو خدای تعالی دې وکړي رک روغ اوسئ او هره شیبه هم د خوښۍ په پار تېرېږي. زه غروال شینواری ترڅنګ مې بختي خان ور او پښتون ور چې نن رالو د هسکې مینې ولسوالۍ بره د مرغۍ قریله چې تاسو په میډیم دغه سیمې هغه انځورونه او ویډیوګانې کتلې وي چې زموږ دغه مخلصو بااستعداده ځوانانو مشرانو کشرانو دغه د پیپ سکیم دغه برنامه شروع کړې وه تقریبا چې 8 میاشتې کېدي چې دغې باندې کار روان و چون چې دغه د مرغۍ سیمه چې دغه ته 450 کورنۍ وي خو ولې د څښاک د اوبو نه دا بې برخې وي ډېرې په مشکل کې وي حتی چې زموږ ګلالو او بچو به ډېر د لرې ځای نه اوبه راوړي ډېر په تکلیف کې به خو الحمدلله زموږ د بااحساسه د مشرانو د ځوانانو چې فکر یې مثبت و هغه کار یې مثبت و یو احساس یې لرو د دغه ولس لپاره دغه ستونزې یې درک کړو هماغه هوډ یې وکړو هسې موږ چې راځئ دغه ولس لپاره موږ د اوبو بندوبست وکړو. نو 8 میاشتې کېدې چې دغلته په نشته امکاناتو باندې حتی د صفر نه شروع کړه په صفر دا معنا چې په لاس کې هېڅ هم نه خو ولې یو فکر یې لرلو چې مطلب هغه و چې احساس یې موږ سره مرسته وکړي. الحمدلله چې موږ نږدې رالو تقریبا چې په 8 میاشتې په دغې پیپ باندې کار روان و چې بار ساحل دغه پیپ راتېر کړی دی او نن تقریبا د مرغۍ د کلي ته راورسېدو دا موږ لپاره د خوشحالۍ او د خوښۍ او خبر دی. نو چې زموږ هغه مشران هم خوشحاله دي ځوانان هم خوشحاله دي حتی جزانه خویندې هم خوشحاله دي ولې چې د اوبو اسانتیا ورته خپل کور ته راله الحمدلله چې په لنډ وخت کې به دغه کورنۍ د څښاک د اوبو نه برخمنې شي هغه مشکل به څنګه چې حل شي. هغه ورونه هغه بااستعداده ورونه چې خپله د مسافرۍ شپې ورځې بهر هېوادونو کې تېروي خو ولې هغه زړه او هغه درد یې له خپلو دغې خوارځه ولسونو سره دی د هغو نه زه مننه کوم د سیمې د ځوان پیاز کور رمضان بچی هم لوی الله په مال او حال کې برکت واچوي تاسو مطلب دغه برنامه سپورټ کړه او ستاسو په مرسته باندې دغه ځای راورسېده
درنو دوستانو زموږ په لاس کې سم نشته دی موږ هم دومره کوو چې دغه ځوانان دغه مشران په خپلو دغه ګلالو لاسونو باندې دا بیلچه او کولنګ وو خو ولې ستاسو په لږو لږو پیسو باندې موږ څه کولی شو نو درنو دوستانو بیا هم در باندې غږ کوم چې راځئ په دغه برنامه کې د پیپ په اخیستلو کې نور څه سامان یې موږ سره مرسته وکړئ خپلې صدقې موږ ته راکړئ تر څو موږ دغه د خوار ولس لپاره په دغه شیانو باندې ولګو دغه اساسي او بنیادي کار دی له تاسو هم ډېره مننه چې زحمت مې سره بختي خان او رسا د ټول ټیم نه کور رمضان الله هم لا غښتلي لره او الله مې ستاسو لا قوي لره او په دې هیله چې اورونه موږ سره لاس یو کړي تر څو دغه برنامه موږ کلو منځ ته مرسته ورکړو د هغې نه برخمن شي ډېره مننه خدای هم روغ جوړ او سلامت مننه کوم د غروال صاحب نه زید پښتون صاحب نه باور وکړئ چې دغه شخصیتونه دي چې د ډېر وخته لګیا دي د دې غریب لس غاګې اوچت کړی دې غریب لس دپاره هلې ځلې او منډې یې والې دي بې معاشه او بې تنخوا لګیا دي او د کونډو رونډو لاسنیوی د موږ سره یو ځای کړی دی او د کونډو رونډو غاګې تاسو ته در رسولی دی نن ناغله د دغې ولس نه یې لیدنه وکړه دغې لاس تاسو مرستې او کومکونه به لاس په لاس هغه غریبو کورنۍ ته رسوو چې هغه بې سرپرسته دي نور مو وخت نه نیسم هر چېرته چې وایي ښار د ودانو صحیح په لوی الله مو سپارم او دې کې دومره هغه هم نه دي دا دغه کړي دینه به بل په ګل مالک